خیبر پښتونخوا د قدرت له لوري له ښکلو او زړه راښکونکو درو ډکه سیمه ده چې د دې د لیدلو لپاره کورنۍ او بیرني سیلانیان هر کال بې صبره وي. له دغو درو څخه یوه د هندوکش غرونه په لمن کې پرته د چترال دره ده چې طبیعي ښکلا، تاریخ او کلتور پکې ښکلي ډول سره یوځای شوی دی. د لوړو غرونو له امله چترال د هېواد له نورو برخو څه ناڅه جلا پاتې شوی دی، خو خپله ځانګړې فضا، زړه راښکونکي او دودونه له امله دا یو داسې سیاحتي ځای ګرځېدلی چې هر مسافر باید په خپل ژوند کې لږ تر لږه یو ځل یې تجربه کړي. د لوړو غرونو په لمن کې پراته شنه او حاصلخیزه دره چترال د خپلې ښکلا، سکون او میلمه پالونکو خلکو له امله ځانګړي مقام لري. دلته فضا دومره ارامه ده چې د شپې هر وخت که څوک بهر ووځي بې له ویرې په اساني ګرځېدلی شي. د سمندر له سطحې څخه شاوخوا 2200 میټره لوړ د هندوکش تر ټولو لوړه څوکه تیریچ میر د دې سیمې ښکلا نوره هم زیاته کړې ده او د نړۍ له کوټ کوټ څخه سیلانیان ځان ته راکشوي. سربیره پر دې دلته شاهي جومات هم لري، خونی تاریخ لري چې د جوړنشت او کارولو شویو مواد په اړه یې تر اوسه پوښتنه شته. د چترال ښار مرکز یو مصروف او رنګین بازار دی چې ګڼې هټۍ او رستورانونه لري. دا بازار له یوې خوا کوچنی هوایي ډګر ته او له بلې خوا مشهور پلو میدان ته غځېدلی دی چې د سیمې کلتور ښه انځورونه وړاندې کوي. ښار ته نږدې لرغونې خټینې کلا هم شته چې د برطانوي درو د مشهورې محاصرې شاهد پاتې شوی دی. دا کلا نن هم د چترال سیند په غاړه د شاهي جومات تر څنګ ولاړه ده او خپل تاریخ ارزښت یې ساتلی دی. له چترال څخه ګرمې چشمې د کیلاش درې ځانګړي کلتور، د مستوج ښکلي درې او شندور پاس چې د نړۍ تر ټولو لوړ پولو میدان لري په اساني سره د لیدلو وړ دی.